دا وخت زه د فلم مایلو په سټ باندې ناست یم. ما د دې فلم نوم وینډ اپ ته وینډ اپ غاڼه کوم ان شاء الله فلم به ختم شي. کار څومره پاتې دی؟ او بس ان شاء الله دا د یو ورځ نیمه کار بل دی. بس یو ورځ نیمه باقي بل فلم دی. ختم دی ان شاء الله. بیا به ډبینګ بیک ګراوند چې کوم پروسس دی د فلم ها بالکل ها. او 9 اگست باندې به ان شاء الله په ناس سینما کې لګي. فلم کې خو نن دومره دنیا راغلی ده، دومره دنیا چې 200 نه زیات خلک راغلي، ډانسران او جلکې او اشترا کسان او پارټران دومره راغلي دي چې زه پریشان شوم چې دا دومره خلک تاغه وګ دیاړي خو دي دا وا دیاړي وکي راخه بمبار خو ان شاء الله دا فلم بیا شروع شو. دا به په 9 اگست باندې ناس سینما کې لګي. مای لو پدې کې څوک څوک اکټران دي؟ پدې کې جهانگیر جانی دی. داغه به هیرو کریکټر کې د ویلن کوي. بس هیرو دی. هیرو لو سټوري فلم دی. لو سټوري فلم او پدې کې ماسټر علی حیدر صاحب زوی دی. فرست ټایم کار کوي عادل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په لاهور کې د یو فلم په سټ باندې چې د فلم نوم دی مایلو. قدرمنو دا فلم ماسټر علی حیدر صاحب د پروډوسر دی. د فلم رائټر چې کوم دی هغه جنگریز صاحب دی او ډایرکټر یې هغه عبد نسیم صاحب دی. د فلم ریکارډینګ ډېر مخکې شروع شو خو د وجوهاتو په وجه باندې دا رکاو شو او اوس هغه ریکارډینګ دوباره شروع شوی. په دې سپیل کې بعد د فلم ریکارډینګ مکملېږي. دا فلم په 9 اگست باندې په ناس سینما پیښور کې لګي. زموږ به دا کوشش چې د فلم د اکټرانو سره خبرې ترې وکړو، د فلم ریکارډینګ هم تاسو ته وښیو. په دې فلم کې د پښتو د فلم انډسټري سوپر سټار جهانگیر خان صاحب بطور هیرو کردار ادا کوي. د دې نه علاوه کې ماسټر علی حیدر صاحب عادل علی حیدر صاحب هم دی او نور تکړه تکړه هنرمندان په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. دا د یو غټ بجټ فلم دی. په دې فلم باندې تقریبا چې 1.5 کروڑ روپے لګېدلې دي. قدرمنو د دې فلم کیمرامین چې کوم دی هغه عادل عسکری صاحب دی چې د پاکستان فلم انډسټري د ټاپ کیمرامین دی. دغه سره بل ناصر صاحب هم دی، هغه هم د ټاپ کیمرامین دی. د دې فلم ډایرکټر چې کوم دی تاسو ته پته عبد نسیم صاحب خو د وجوهاتو په وجه باندې هغه اویلیبل نه دی. د دې وجه طارق رحمان صاحب کوم چې د دې فلم اسوسییټ ډایرکټر هغه د دې ډایرکشن وکړي او اسوسییټ ډایرکټر به سره خالد سعیدی. د دې ریکارډینګ ډېر په خپل ځایونو کې شوګرام کې په بالاکوټ کې منصیره کې او اوس په لاهور کې د ریکارډینګ شروع دی. په دې سپیل کې دا فلم مکملېږي. خالد سعید صاحب راغی. خالد سعید صاحب څنګه چلی سو ګلاس ما سو د فلم په حواله سره دی فلم ډیر وخت روکاو. السلام علیکم مینوالو څنګه له خیر دی. بس فلم د پبلک ته خو خیر زموږ مینوالو ته پته چې په څه وجه باندې لږ رکاو سټیر راغلی وه. خیر دا راځي پکې ډېرې فلمونو کې داسې راغلي دي. خو انشاءالله دا فلم بیا شروع شو. دا به په 9 اگست باندې ناس سینما کې لګي. مای لو په دې کې څوک څوک اکټران دي؟ په دې کې جهانگیر جانی دی. داغه به هیرو کریکټر کې د ویلن کوي. بس هیرو دی. هیرو لو سټوري فلم دی. لو سټوري فلم او په دې کې ماسټر علی حیدر صاحب زوی دی. فرست ټایم کار کوي عادل علی حیدر او ډېر ښه آرټسټ دی، ښه انسان دی. ما اورېدلي چې په دې فلم باندې تقریبا 1.5 کروڑ روپے لګېدلي دي. یاره جی بالکل لګېدلي دي. لا اوس هم لګي دی او ان شاء الله چې دا فلم د دې به ځان ښیي. ځان به ښیي. دومره خرچه پېښې خو سو بګي په دې فلم کې ستاسو دغه مطلب ته خو نور فلمو کې اسوسییټ ډایرکټر په دې کې ستاسو ورور طارق صاحب چې کوم دی اسوسییټ ډایرکټر عبد نسیم صاحب دی خپل ډایرکټر. نو تاسو به دې کې څه دغه دی وخت کې زه هغه فلم کې راځم کنه ګیسټ افیرنس زه ګیسټ افیرنس کې اسوسییټ ډایرکټر هم دی وخت کې خپل ورور سره طارق رحمان صاحب سره هیلپ کولو راغلی. مګر سره به هیلپ کوم ډایرکشن فرایز مطلب هغه ادا کوي کنه چې عبد صاحب خو نشته. جی نو به طارق صاحب لګا دی هغه بل ډایرکشن کې زه به سره اسوسییټ ډایرکټر زه به لګیم په ډیوټي به کوم. بالکل بس هم کوشش بدای چې نور اکټرانو سره خبرې ترې کو. قدرمنو دا پروګرام هم سره کوم کوشش چې د فلم د اکټرانو سره خبرې ترې کو او دا ریکارډینګ هم تاسو ته وخایو. والله تر ډیر زیات مصروف شوی دی فلم په حواله سره. د فلم کې خو نن دومره دنیا راغلی ده، دومره دنیا چې 200 نه زیات خلک راغلي، ډانسران او جلکې او اشترا کسان او پارټران دومره راغلي دي چې زه پریشان شوم چې دا دومره خلک تاغه وګ دیاړي خو دي دا وا دیاړي وکي راخه بمبار د خدای کامیاب کی دا فلم په کومه سینما لګي د موږ ته دواله چې الله دې کامیاب کی او الله دې سپر هټ کی. قدرمنو دې فلم کوم چې اسوسییټ ډایرکټر اوس خو په دې فلم کې هغه ډایرکټر څنګه چې عبد نسیم صاحب نشته. طارق رحمان صاحب زما سره. طارق رحمان صاحب څه به وایي دې فلم په حواله سره؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، خوشاله او آباد اوسئ.
دا وخت د فلم مایلو په سټ باندې ناست یم. ما د دې فلم نو وینډ اپ ته وینډ اپ غاڼه کوم ان شاء الله فلم به ختم شي. کار څومره پاتې دی؟ او بس ان شاء الله دا د یو ورځ کار بل دی. بس یو ورځ نیمه باقي بل فلم دی. ختم دی ان شاء الله. بیا به ډبینګ بیک ګراوند چې کوم پروسس دی د فلم بالکل او 9 اگست باندې ان شاء الله په ناس سینما کې لګي. او د دې فلم خو ډایرکټر چې عبد نسیم صاحب ولا بالکل. زندگی ورکړي ډېر قابل الکو بالکل دا ډېر ښه سوچو نو چې په موجوده وخت موږ سره نشته او د فلم ځای اسوسییټ ډایرکټر مونږ د فلم د ختمولو ذمہ زما په غاړه راغلی دی. بالکل نو زه خپل کوشش کوم چې هغه شانتي وکم چې تاسو ته په کتاب او به کې ځکه چې تاسو ډېر زیات کار کړی یقینا نو بس کوشش کوم دا دی چې خنه خو کوشش او کار وشي ورته ما تر ټول ټیم ماشاءالله ما کیمرمنان ما سټاف ما آرټستان ټول مطلب تاون کې لګیا دي. پروډوسر ماستر علي حیدر صاحب ماشاءالله ډېر کوآپریټ کې لګیا دي. ډېر غټه پیسې هم لګولې ډېر غټه پیسې لګولې لا اوس هم په لګي لګي بالکل. نو بس تاسو دعاګانې غواړو بالکل او تاسو به د فلم نه راځي کې خیری نو بس تاسو انتظار کوو. خوشاله و آباد اوسئ. आपने बातें करी कर ली